چارو کارپو سید بلال فاطمی صاحب سلامونه او درنښت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو او تاسو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو. فاطمی صاحب ټي پی د پاکستان د پوز پر ضد د خیبر په نوم نوی پسرلنی عملیات اعلان کړي. د ټي پی چې د پاکستان یو داخلي وسلواله ډله ده ل خپل پوز سره څه اساسي ستونزې لري؟ دا خو د پاکستان داخلي ډله نه ده. د پخوا د دوی ډله وا دوی په کله چې په 2014 کې 2009 کې دا جوړه کړله او لپاره د افغانستان جوړه کړله ځکه چې مجاهدین چې افغانستان ته راتلل د جنگ لپاره دوی د لپاره چې نظارت ولري دغه ډله دوی جوړه کړله. بیا دغه مجاهدین به دوی د نورو مجاهدینو په منځ کې 15 تنه لسنه لیګل نو په سر کې خو پلان د جنسي بلی مګم د لاندې خلک خو د دینه به خبري د عام خلک د څوک چې جهاد کوي راځي اخو په کوم افکارو چې مقدس هغه باندې کوي نو هغه ته خدا معلومه نه چې بره لوبه چې روانه ده زه چا د برنامه تر اوسه ما څوک زمانه استفاده کوي دا شان دی ته معلوم نه نو په ټول دغه مدت د زمان کې چې دای په افغانستان کې د مجاهدین سره یو ځای جنگیدل خو البته معلومه و د امریکا خلاف جهاد او یو اسلامي نظام رامنځته کولو کله چې د افغانستان د اسلامي امارت اهداف پوره شول او اسلامي امارت کامیاب شو دا مجاهدین خو د کمیو چې د دې غاړیو دی ویل چې دلته خو اسلامي نظام راغی باید په پاکستان کې باید اسلامي نظام راشي نو البته خو ایسای ورته ویل چې نه تاسو دا کار نشي کولای نو هغه مجاهدین ویل چې موږ ته جنگیدل نه موږ افغانستان ته چې تللی دی یو د پلان لپاره او دلته هغه دي نو د کې دوه ډلې جوړې شو یو وړه ډله چې دا هغه د ایسای سره پاتې شو لوی ډله چې دا هغه د دغینه د ایسای د چوکاټ نو وته هغه خپل لارې ته ادامه ورکړه اوس دا کوم حرکت او قوت چې تاسو ګوري دا د ایسای تر کنټرول او دغه سره نه ده د ایسای د نظام دغه په خلاف باندې جنگيږي او هدف د دوی هغه د چې څنګه افغانستان کې اسلامي نظام راغی پاکستان کې باید اسلامي نظام راشي او په دغه لار باید موږ وجنګيږو نو د لپاره دا موږ ته وایو چې دا اوسم د ایسای ډله د دغه مقابل کې ولې جنگيږي په خوا ډله وا کله چې دوی ته دا معلومه شوله چې دا دوی د دینه غلط استفاده کوله لارې ته خپل جدا کړی دا یو محدوده ډله ده چې هغه اوس هم ایسای ته کار کوي او ایسای د هغې نه استفاده کوي په حساب کله تاسو ګوري چې دوی وایي چې د افغانستان په سرحد باندې موږ عکس واخیستو فلم هم واخیستو ټي پی وه دا هماغه ډلې دوی خپلې رالیږي وظیفه ورته ورکوي چې دا کار وکړي بیا خپل فلم کوي او که ضرورت وخت شو بیا وژنیم هغه وژل کیږي هغه بیچارګان ځان خبر نه وخت نظام ورته پروګرام نیولي چې دا هغه بل پروګرام لپاره فرضاً یو ځلی ولستنه وژلیو نو هغه ولستنه به بیچارګان ځان خبر هم نو هغه ته ویل افغانستان ته نه نوځي به بیرته راتاو شي چې بیرته تاو شل وی وهل دغه نه فلم جوړ ک ملګرو ملتونو ته وړاندې ک چې دا د ټي پی و افغانستان ته رانه پاکستان ته رانه وتل منګه وهله نو د داسې اسپیناج مسایلو لپاره تینه استفاده کیږي او هغه محدود ډله ده دا نور ډله چې د خو د نظام سره جنگيږي او د نظام په دغه کې نه ده دغه په کنټرول کې او دغه په نفع نه ده بله د پاکستان حکومت او پوز د دې اعلان په اړه څه خبرګون به وخی او بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوځي عملیاتو تر نامه لاندې ملکی وګړي بمبار او وژنې وي ګوري هغه په نامه د غضب د چې د یو پروګرام شروع کړی دی حمله کوي کله چې حمله کوي ښکاره خبر دی هدف دا دی چې یو خو د ټي پی دا ډله دی وهي بل دا دی چې د پنجاب د اردو دا هدف دی چې پښتانه موجني څومره پښتانه کم شي څومره ځوانان د پښتنو کم شي ځکه دی دا وایي چې دغه ځوانان د ماشومان چې دی د دې هغه پالیسي او خو یو خواص داسې دی لکه اسرائیل وایي چې د فلسطین یو ماشوم چې ژوندی د آینده کې ماته دینه مجاهد جوړیږي نو زه په دې وړکتوب کې وژنم پاکستان اردو وایي چې یو پښتون ژوندی دا سبا ماته د پښتونخوا د لپاره مصیبت جوړیږي وژنی نو هغه هدف د حملو نه دی چې هم ټي پی دی وخت کې کې هم پښتانه وای زکه خواږي چې راځي کله چې حمله کوي په سره د دې چې د ټي پی سره جنگي په ملکی کورونو باندې بمبارد کوي ملکی خلک وژني ماشومان خزي دا وژني کورونه وراني جبري د کورونو نه وباسي چې دا متواري شي تیت شي او د دې سیمه وځي دلته نفر د مقابله لپاره پاتې نشي نو د پاکستان د اردو دا اهداف دي
بله ښاغلی فاطمي صاحب دغه عملیات په ټوله کې د پاکستان پر امنیت به څه اغېزه وکړي په داسې حال کې چې وار له مخه هلته وضعیت ښه نه ښکاري خو ښکاره خبر ده تاسو د 4 کاله مخکې د عملیاتو ته وګورئ اوس ته وګورئ ځمکې تر اسمانه فرق یې کړی دی په هغې وخت کې به په لسګونو عملیاتو په بل دویم کال کې په سلګونو شول په دریم کال کې زرګونو شول اوس په 10,000 نه زیات د دې په ټول د کال کې مجموعاً کدي ټول عملیات ونیسو هم تنه د ټي ټي پی نه کدي بیلې مر سره ونیسو د نورو فرزنغه احرار الاسلام د چې د هغې ډله ونیسو یا همدارنګه د کشمیر ونیسو نو عملیات ډیر زیات دي او د ښکاره خبر ده چې هم په اقتصاد باندې تاثیر کوي هم په نظامیانو تاثیر کوي هر ورځ د دې افراد وژل کیږي د دغه کیږي موږ تاسو ګورو چې دغه تنه د فبرवरी په میاشت کې 358 کې 300 عملیات شوي دي نو د دې رقم ته د فبرवरी میاشت کې 352 عملیات شوي دي یو د فبرवरी میاشت کې بیا په همدا رقم کې دا په ولایتونو باندې وایي شي 22 ولایتو کې د عملیات شوي دي په هر ولایت کې فرضاً په وزیرستان جنوبي کې ولسوالیګانې دي ولسوالي اعظم ورسک شاکتوی سرویکی تویی دوانا سراروغه تیارزی زرملنه لدا بدر مکین په هر یو کې فرضاً 14 عملیات ولس عملیات و عملیات بیا و عملیات شپږ عملیات څلور عملیات درې عملیات دا رقم بیا هم دا رنګ کې بیا ورشو دغه ته ولایت وزیرستان شمالي ته وګورو شپږ 50 عملیات شوي چې بیا په غلطه ولسوالیګانو کې په امیرالي کې څلور د شمیرانشاه کې نه سپینوام کې شپږ په دا رقم ته د دې تفصیل ډیر زیات دی تاسو د برنامه توان او زور نه لري ښکاره خبر ده چې زه دا په تفصیل سره تاسو ته وایم دا هر ورځ د عملیات روان دي د پوز وژل کیږي د کسان د موټرونه تینا خسل کیږي د دینه په حساب وسایل تینا خسل کیږي د دې قرارګاګانی وهل کیږي د ژوندۍ عسكر تینا نیول کیږي وړل کیږي نو په دې رقم سره د دې دغه د پامدغه فرزند دغه فبرवरी میاشت کې دغه عملیات چې کړي دي سنایپري حمله دي یو حمله دي سنایپري کړي دي تعرضي حمله یو تعرضي حمله شوي دي د میزایل حمله څلور دیش حمله شوي دي د ګوریلایي حمله څلور دیش شوي دي هدفمند حمله 2 دیر شوي دي لاسي بمونه حمله یو شوي دي جوابي حمله شل شوي دي او استشهادي یو شوي دي نو دا رقم ته د ښکاره خبره چې هر نظامی په تاثیر کوي هم نظامی لحاظ نه په تاثیر کوي هم اقتصادي لحاظ نه او پروګرام هم دا دی چې کال په کال دا قوت واخلي او د سیو مختی تر ورسیږي چې پاکستان مجبور کی چې د مجاهدینو سره خبرو ته کینی او د مجاهدینو هغه غوښتنو ته تنور کی ترڅو څنګه چې افغانستان کې اسلامي امارات راغی په نتیجه د دوحه کې د شي د قرارداد په یا په کابل کې وشي یا د قرارداد په یو بل همدغه سیمه ملک کې وشي او په ماغ نوم باندې با قرارداد یادېږي او دلته نظام بدل شي دا نن د حسابات دا کیدونکې دي پاکستان اخیری شټنه کې وਹੀ لغتي وਹੀ خو ان شاء الله کوم نتیجه نه اخلي باندې د ورسي پښتنې په توګه خالد فاطمي صاحب په دې ورسي بریدونه کې چې ټي ټي پی تر سره کړی دوی ډیر پرمختللو وسلو ته هم لاسرسي پیدا کړی آیا دا غډله لکه د هواد یا د هند لکه څنګه چې پاکستان په هند تور لګوي واقعا له هند لخوا ملاتړ کیږي بالکل کوم ملاتړ نه وي دا شی امکان نه درلود د هند زیات بره زه فکر کوم مستقیما د امریکا لاس دی خپل پاکستان تیر میاشتو ویل د عملیات په دغه کې وشل په بلوچستان کې هغه وسی عملیات چې وشل ډیر لوی ویل چې د دې پیسې او د حمایت د امارات متحده عربی نه شوو نو تاسو کار معلومه د امارات متحده عربي کوم کار کوي خپل د ځان نه خو نه کوي حتما د امریکای په اشاره کوي نو ښکارا خبر ده چې کوم پیسې غي ورکړي پلان ورکړي دي د امریکای په اشاره ورکړي او دغه منصوبه چې دلته روانه ده د امریکای منصوبه ده هم هندستان حمایت کوي هم امارات متحده عربي حمایت کوي حتی روسان هم په خپل علاقه لري علایق لري او دغه علایق په حساب باندې هغه خپل د سیمه کې ځکه چې پاکستان ور سره سلوي کاله لو بکړي روسانو سره نو ښکارا خبر دی یو ورځ خو باغیم غچ اخلي بله د نړیوالو چارو کارپوه سید بلال فاطمی په خبرونه کې مو له ګډون څخه نړۍ مننه ستاسو نه مننه چې راوم بلل